د کونړ په مزار دره کې د قبا دا ښارګوټی د نن څخه 3 کاله وړاندې د هغه وخت زلزله ځپلو ته د حکومت او مرسته کوونکو ادارو په مټ ورغول شو او نږدې 80 کورنۍ پکې میشتې شوې. خو دا ښارګوټی یو ځل بیا کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې ولړزوو چې ګڼو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله هم ورپېښه شوه. دا مهال یو ځل بیا دا ښارګوټی د قاضي زاده په نامه د یوه افغاني خیریه بنسټ لخوا له سره اساسي رغول کیږي. د دې ښارګوټي اوسیدونکي یې پر جوړېدو خوښ دي. وایي سوړ ژمی را رسېدلی او ماشومان به یې له یخنۍ وژغورل شي. ماشاءالله اوس موږ ټول پاخه کورونه جوړو، موږ د تیږو کچه کورونه ټول اوس دغه موسسې حکومت دغه دارونه ټول موږ سره کومک کوي، موږ له پاخه کورونه جوړ کړل دي. د دې نه موږ ډېر خوشحاله یو نړۍ مننه د دې نه کوو. زموږ امارت دولت ډېر کومک وکړو، مؤسسات وکړو، خیریه بنسټ وکړو. اوس زموږ دلته دا ودانۍ چې وي دا خامې وي، اوس دوی لګیا دي موږ ته پخې ودانۍ جوړوي. موږ ته یو جهان مننه کوو او خدای دې وکړي چې نور هم داسې خلک او قومونه او خیریه بنسټ او دولتونه وتوانېږي چې موږ له نور کورونه دلته آباد کړي. ولسونه خو په دې خوشحاله دي چې کارونه اوس پاخه کارونه روان دي. پخوا خو خام کارونه وو، اوس الحمدلله ډېر اساسي کورونه جوړیږي. د دې ښارګوټي د بیا جوړونې چارې نږدې 80 سلنه بشپړې شوي او پاتې چارې به یې په لنډ وخت کې سرته ورسیږي. خانه‌های قبلی که کل دوستا با تصویر دیدم فقط سنگ خالی روی هم چیده شده بود، نه یک سیمانی، نه یک خاکی، نه یک گلی، هیچ چیزی نبود. یعنی اگر با دست امور تکان دادی پاش میخورد. و الحمدلله کار فعلا که شروع است یک کار بسیار اساسی است. کلا ساختمان های ما ستون داره، رنگ داره، بیم داره و همه زاویه هایی که به خاطر زلزله نیاز بود به اینجا در نظر گرفته شده. قاضي زاده خیریه بنسټ نه مننه کوو چې دلته تقریبا د قبا ښارګوټی 80 کورونه د خلکو ته جوړوي، یو مسجد جوړوي. د دې نه د زړه تره مننه کوو او دغه رنګې په نورو خیریه بنسټونو په مؤسساتو باندې غږ کوو چې راشي د زلزله ځپلو ته دغه رنګې اساسي او بنیادي کورونه جوړ کړي چې د هغوی دغه ستونزو او مشکلات حل شي. د یادولو وړ ده کونړ کې وروستۍ زلزلې د 6.5 په خواوشا کې کورونه ویجاړ کړي چې له امله یې زرګونه د زلزلې قربانیان لا هم په خیمو کې ژوند کوي او پر دې هیله دي چې حکومت او نور مرسته کوونکي بنسټونه به ورسره د سرپناه په برخه کې مرسته وکړي. د کونړ زلزله ځپلي چې لا هم د ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دي، بل پلو د هیواد شمالي ولایتونه هم یوې زورورې زلزلې وځپل او زموږ ګڼو هیوادوالو ته یې په مرګ ژوبلې سربیره مالي او ځاني زیانونه واړول.